سلامونه. د سفر کولو جواز یا پاسپورت ترلاسه کول. د سفر کولو لپاره د مهاجرت پاسپورت ترلاسه کولو لپاره تاسو باید د ریفیوجي اسناد چې 10 کاله یا فرعي یا ټولنیز محافظت 4 کلن اسناد ترلاسه کړي وي. د سفر سند یا پاسپورت تاسو ته اجازه درکوي له فرانسې څخه بهر سفر وکړي. یادونه: 4 کلن پاسپورت هغو کسانو ته ورکول کیږي چې تدخل سجوخ لري یا 4 کلنه قبولي لري. 15 کلن هغه پاسپورت دی کوم چې ریفیوجي یا ریزیډنټ وي 10 کلن اسناد ولري. په څه ډول یې ترسره کړو؟ لومړی خپله دوسیه جوړه او بشپړه کړي. د استوګنې د اقامت سند تدخل سجوخ چې د اعتبار وړ وي تاریخ ختم سوی نه وي. دویم: د پتې یا ادرس ثبوت، د اوبو برېښنا بیل، د کرایې رسید او یا د موقتي اوسېدنو ځای ثبوت او چا چې تاسو ته ځای درکړی دی د هغه کس د آیډي کارت پوټ کاپي. دریم: د پیژندنې 2 عکسونه د سرلوڅي وي 3.5 سانتي متره په 4.5 سانتي متره فارمټ ولري. نوې او څیره پکې څرګنده سوې وي. د مالیې د ورکړې لپاره ټکټ یا د پاسپورت بیاج 45 یورو ده. د پاسپورت لپاره د تمبر فیسکال اخیستل. د مهاجرینو یا د فرعي محافظت څخه ګټه اخیستونکي لپاره د سفر سند ترلاسه کول د لګښت وړ دي. تاسو باید د لاندې ورکړل شوي قیمت په اندازه تمبر فیسکال واخلئ. 45 یورو که تاسو مهاجر یاست یا 10 کلنه قبولي ولرئ. 40 یورو که تاسو فرعي محافظت څخه ګټه اخیستونکي اجتماعي قبولي لرئ. تاسو کولی شئ د لاندې رسمي ویبپاڼې له لارې په انلاین بڼه سفر سند یا پاسپورت یا د نوي کولو غوښتنه وکړئ. یادونه: دا نور اړین نه ده چې پریفکټور کې ملاقات وخت ونیسئ یا د سفر سند یا پاسپورت تقاضا کولو لپاره پریفکټور ته ولاړ شئ. تاسو باید یوازې د خپل پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په حضوري ډول پریفکټور ته مراجعه وکړئ. په پریفکټور کې د غوښتنلیک سپارلو او د سند یا پاسپورت د سپارلو ترمنځ تاسو کولی شئ خپل شخصي حساب کې هر وخت د خپل غوښتنلیک حالت او پرمختګ وګورئ.